نوجوان سرفراز، نابغه وقت، مناظر اهل سنت والجماعت، قامع بدعت، جامع المعقول والمنقول، حضرت العلامه غلام حضرت نابغه، زکه متاثره د مینه محبت نابغه، په مینه دې راغواړو محفلونو لره، په مینه دې راغواړو محفلونو لره، زمونږ لپاره یې والله د خدای رحمت نابغه. دشمن خو ځکه په غصه درته غاښونه چیچي، دشمن خو ځکه په غصه درته غاښونه چیچي، د دوی په سر یې لکه تندر او افت نابغه. خدای دې امان لره له شره د دشمنه مدام، خدای دې امان لره د شره د دشمنه مدام، هم دې کړي زیات درته نور هم شان و شوکت نابغه. راځه یو ځل کړه راته بیا د یار یادونه تازه، راځه یو ځل کړه راته بیا د یار یادونه تازه. حبیب الله دې انتظار ستا د صحبت نابغه، میلمانه ټول دې انتظار ستا د صحبت نابغه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي كرم الله وجهه: لا يحبك إلا كل مؤمن تقي، ولا يبغضك إلا كل منافق شقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم: وكفى بنا فضلا على من غيرنا، وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. وقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في قصيدته المسماة بقصيدة الشافعي رحمه الله: آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهما أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. وقال الشاه ولي الله رحمة الله تعالى عليه في مصنفه المسمى بأطيب النعم في مدح سيد العرب والعجم: ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف علیہ. ګرانو اوریدونکو، د دې کیسټ د ملاویدو پته یاد لرئ؟ سپین جومات ترڅنګ د درویش او سیف الرحمن دکان. ډېر محترم قابل صد احترامات درنو علماء کرامو، شیخ عظام، مهمانان گرامی، بالخصوص رفیق و صدیق ناظم محفل هذا په اجازت د اسلامی دین د پاک مذهب معزز و محترم و سامعین و حضرات ورونو، نننی اجتماع د دې مقصد، غرض و غایه اهتمام د شان مصطفی د صلی الله علیه وسلم. د دنیا په ګډ ګډ کې په دې ایامو کې او د دې نه ما سبق ایامو کې او را روانو کې امتیان چې هر چرته دي د رب ذوالجلال د دې عظیم نعمت چې ذات بابرکات د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی امت ته د میاش کې ورکړی شوی و، په هغې باندې خوشحالیان ښکاره کوي. او د محبوب عربي علیه السلام دا ذات دا داسې یو عظیم نعمت دی چې رب ذوالجلال څومره نعم او نعمتونه په دې عبادو باندې کړي دي، خو واپس انسانانو ته په سبیلې د احسان سره نه دي یاد کړي. یوازې او یوازې هغه نعمت چې هغه د امتیانو ته احسانا بیا یاد کړی دی، هغه ارسال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. خامخا بالتاکید رب ذوالجلال په مؤمنانو احسان کړی دی. ګوره څومره نعمتونه موږ او تاسو ته راکړي دي، هغه یو نعمت هم په دې ځای کې په سبیلې د احسان سره یاد نه که، یوازې او یوازې دا نعمت یادوي چې اذ بعث فیهم رسولا، ځکه چې په دې امتیانو کې خصوصي استازی، تنوین پر رسولن کې للتعظیم دی، خصوصي استازی معظم د لوی رتبې والا شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیږلو او دا یې په دې امت کې واستولو. نو هغه نعمت دې امت ته دې میاشت کې ورکړی شوی دی چې رب ذوالجلال په سبیلې د احسان سره هغه نعمت ذکر کړی دی. امتیان د دنیا په ګوټ ګوټ کې د هغې شکریه ادا کوي او اهتمام د شانې کوي. خپل مقصد ته راځم، مخکې د هغې نه دا اهتمام د شان مصطفی یو ضروری کار دی. باید هر نارینه، هر زنانه، هر مشر، هر کشر چې دعوګیر د امت اسلامیه وي، هغه ته دا پکار دی چې د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د شان اهتمام وکړي. لکه د شان اهتمام د رب ذوالجلال، هغه خپل رب ذوالجلال هم د محبوب علیه السلام د شان اهتمام کړی دی، فرشتگان هم د شان اهتمام کړی دی، 1,40,000 انبیاء علیهم السلام هم د رسول الله مبارک د شان اهتمام کړی دی. ټول امتیان بم د شان اهتمام د رسول الله مبارک کوي. علماء کرام ناس دی، زمونږه د شوافعو او د احنافو، زمونږ د احنافو د شوافعو په درمیان کې یو اصولی اختلاف دی چې عموم المشترک روا دی او که باطل دی. احناف عموم مشترک تنور کوي او شوافع جائز گنی. د شوافع د خوانه زمونږ په مذهب باندې دا اعتراض راځي چې ان الله و ملائکته یصلون. جناب مولانا سے بلند تاسو ته کریمه عرض کا، یقینا خدای تعالی او فرشتگان یصلون. علماء کرام ناس دی صلات نسبت ذات د باری تعالی ته نزول الرحمه وی او نسبت فرشتگانو ته استغفار وی. نو دا اعتراض شوافع کوي چې دلته مراد ته د رحمت نزول خلی، نو بیا فرشتو ته نسبت صحیح نه دی ځکه هغې رحمت نه نازلی.
او که مراد تینا استغفار اخلی نو بیا نسبت باری تعالی ته صحیح نه دی، خدای تعالی ته چاته د بخښنې دعاګانې نه غواړي. او که دواړه ته اخلی چې هم د رحمت نزول دی او هم استغفار دی نو دا نه دی مگر عموم د مشترک دی، دا باطل دی. صاحب د تفسیرات احمدی او صاحب د نور الانوار د شوافع د دغه اعتراض جواب ورکي او وایي چې موږ عموم د مشترک نه اخلو بلکې موږ عموم مجاز اخلو، چې دغه مشترک دواړه معانی د دینه خارجه ثالثه معنا واخیستلی شي او معانی د مشترک د هغې افرادو ګرځولی شي. نو وایي چې ان الله و ملائکته یصلون، د یصلون معنا نه نزول الرحمه دی فقط او نه استغفار دی فقط، بلکې مراد د یصلون دا دی چې ان الله و ملائکته یهتمون بشان النبی صلی الله علیه وسلم. یقینا رب ذوالجلال د رسول الله مبارک د شان اهتمام کوي او یقینا فرشتیم د رسول الله مبارک د شان اهتمام کوي. خو خدای تعالی چې د چا د شان اهتمام کوي نو رحمت پې نازلوي، فرشتي چې د چا د شان اهتمام کوي نو بخښنه غواړي او د رسول الله مبارک امت ته بخښنه غوښتل دا د رسول الله مبارک د شان اهتمام دی. او 1,40,000 انبیاء علیهم السلام هغوی چې د رسول الله مبارک د شان اهتمام کړی دی نو هغه په بشارت للامت سره ټولو خپلو امتونو ته چې کوم دی دا بشارتونه ورکړي دي چې داسې یو شخصیت را روان دی. او رب ذوالجلال د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام نه دا وعده اخیستې وه چې کله م راشي لتؤمنن به ولتنصرنه، ټول به په ایمان راوړئ او په محبوب عربي علیه السلام به تاسو به مدد کوئ. علماء کرام وایي چې پیغمبران علیهم السلام خو پخوا تلي وو، رسول الله مبارک خو ته ډېر رستو راغی، نو انبیا علیهم السلام د سره څنګه مدد کوي؟ وایي مدد دا دی چې هر یو پیغمبر خپل امت ته لسانن ویلی وو چې کلم امام الانبیا علیه السلام راشي تاسو به په ایمان راوړئ او تاسو به د هغه ملګرتیا کوئ. دا د پیغمبرانو علیهم السلام د طرف نه د رسول الله مبارک د شان اهتمام دی. نو امتیان هم په هر ځای کې چې دی د دې محافلو غرض او غایه او مقصد اهتمام د شان مصطفی دی. مونږ هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شان تعظیم کو. دی زمن کې چې څوک د شاه د شان تعظیم کوي مړه ستاسو علاقې ته چې یو وزیر راځي دا د پاکستان خلکو ته یو اسی وټونو والا را روان وي کنفرنس او جلسې ورته جوړی که نه جوړی دا اهتمام د شان د وزیر کوي. نو مونږ هم په دې پروګرامونو کې مقصد او غرض او غایه اهتمام د شان مصطفی دی. په دې کې چې څومره عبادات کیږي، څومره درود شریف ویلی کیږي، نعتخواني او اذکار کیږي، د هغې ثوابونه د محبوب عربي علیه السلام روح مبارک پسې به موږ بخو. هغه زموږ دې اعمالو ته محتاج نه دی خو فقط خپل ځان به ور یادو. معززو سامعینو حضرات ورونو، خپل مقصد ته راځم. دغه اهتمام د شان مصطفی علیه السلام دا محبت او عشق غواړي. چا کې چې مینه وي د محبوب په یاد کې شوګیري کوي، چا کې چې مینه نه وي اب ورته بدعت او شرک او ناروا وي. د مینې نه ناخبر خلک او د شریعت او د اصولو نه ناآگاه ناخبر خلک چې کم دی دا بېځایه فتوی بلټوي. هغې جانب ته نظم خپل مقصد طرف ته راځم. که تاسو د هغه خلکو واقعات واورئ کم خلک چې هغوی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دین کې لارادن نشویم نه دی، غایبانا پا کتابونو کې پا رسالو کې د یهودیت په دین کې د نصرانیت په دین کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مناقب لیدلی دي، تعریفات او صفات لیدلی، غایبانا عاشقان جوړ شوی دي، هغوی په کلونو کلونو شوګرې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په یاد کې تیری کړي دي. نو که هغه واقعات مونږ او تاسو واورو نو دا خپل د نیمې ګنټې شوګیره به مو یاد وځي چې زمونږ لاسه محبت دی، زمونږ لاسه مینه ده. راځئ چې د یو څو د نورو دینونو والا عاشقانو واقعي واورو چې هغوی د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه ښکاره کړې ده. تاریخ ابن هشام په سیرو کې معتبر سیرت دی، 1200 کاله پخوا لیکلی شوی دی. اکثر مورخین تینا نقل کئی. هغه دا واقعا نقلی د حضرت سلمان فارسی 280 کاله عمر لر، 180 کاله
په مختلف دینونو کې تیر کړیو او 100 کال په دین اسلامی کې تیر کړیو. دا سلمان فارسی د پلار په ایران کې د یو آتشکده ایران د مجوسیانو د عبادتګاه منجورو خادم خاصو ډیر متشدد مجوسیو. د پلار نه یو بچی دی یکی تنها دی پلار ته ډیر ګران دی چرته بهر ته پرېږدي نه. یو ورځ د پلار څه ضرورت پیدا شو سلمان فارسی توای بازار ته لاړ شه خو ماښام پورې به وخت نه تیرې زر به بیرته راځي. سلمان فارسی د ایران بازار کمغه بازار ته کوزیږي اغلتا د عیسویانو یو کنیسه یا بیعه ده د نصرانیانو مولیانو دیندار خلق پکې دي. دی ورغه چې وی قتل د نصرانیت د دین د اعمال خوښ شو او چې دا یې خوښ شو پوه شه کدا دین هر رقم دین دی خو لیکن زما د دین د مجوسیت نه غوره دین راته ښکارېږي. نصرانیت خو مولیانو خراب کا اصلا یهودیت او نصرانیت خو د اسمان نه ښکلي دینونه نازلو خو د هغې دین چې کوم علماو بس لږ لږ تراشل به یې کول آخر کې نصرانیت صفات نو اسې بل شی ته جوړ کړی او یهودیت صفات نو څه بل دین ته جوړ کړی. دا د دې مولیانو د لاسه خراب شوي د اسمان نه خو نازل شو د ښکلي دینونو. اسلامي دین د اسمان نه څومره ښکلی راغلی دی خو اورېږه یو څو کاله بعد بیا ګوره چې اسلامي دین کې درته څه شی پرېږدي. دې کې هم د یهودیانو ایجنټان را دننه شوي تراشلو والا دا شی نشته او دا شی نشته لګیا دي. یو ټیم کې باسې یو ډانچه نوم د اسلام به پاتې خو اسلامي هغه سیرت بچا کې هم ښکارېږي نه. نصراني مولیانو ته سلمان فارسی ورغی هغې ته وایي چې ما یو دین د پلار نه راته پاتې دی مجوسیت خو زه ورکې ډېر تنګ یم دغه مجوسیت کې دا ستاسو دین مې خوښ شوی ما ته تعلیم راکئ. یاره نصرانیان تر څو چې رسول الله مبارک علیه السلام دنیا ته نه و راغلی هغې هم ګوره ډېر فدایانو دا رستو خو په ضد کې رالل په تعصب کې رالل چې انکار یې وکړه وی چې په بني اسرائیلو کې ولې امام الانبیا رانغی دا په قریشیانو کې ولې راغی په دې تعصب کې حسدن د دغه حسد د وجې نه دی منکرین جوړ شوي دي. نصرانیان ورته وایي ای سلمان دا ته چې کم دین پسې لټېږې او مجوسیت پرېږدې او نصرانیت ته راځې نو ښه بدایي چې انتظار وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو والا دی دین اسلامی دنیا ته راتلو والا دی په هغه دین به ایمان راوړې. بیا سلمان فارسی ورته وایي دا ستاسو دین مې هم خوښ شوی دی مجوسیت نه راځم ستاسو دین ته خو تعلیم راته راکئ. او ورته وایي مونږ کې داسې کلک مولا نشته مونږ شام ته په کال کې یو سفر لرو کله چې مونږ شام ته قافله برابره کړه سلمان تا ته به اطلاع درکو بیا مونږ سره شام ته لاړ شه په شام کې د نصرانیانو مدرسې دي هغلته به زده کړه وکړي. هغه نصرانیانو د خلونه سلمان د رسول الله مبارک صفتونه واورېدل غایبانه عاشق په صفاتو باندې جوړ شه. اوس ګوره چې سلمان څومره کلونه شوګیرې د امام الانبیا په یاد کې تیری. هغه کور ته لاړه پلار ورته غوسه دی تا ته موږ ویلي چې زر به راځې تا خو دومره ناوخته کړه. هغه ورته وایي ته نه خبر ما خو یو ډېر ښایسته دین والا خلک ولیدل نصرانیان مې ولیدل. پلار یې پوه شه چې سلمان چې ته بل دین ته روان دی. کوړی راواخېسته حضرت سلمان په کوړو باندې ووهه ډېر زیاتې تکلیف کا او بیا زولنې راواخېستې په لاسونو کې متزولنې واچولې په خپو کې متزولنې واچولې. عاشقان رسول باندې خو به دا تکالیف راځي چې څنګه په رسول الله مبارک عاشق شه بس زولنې لاسونو خپو ته ورسېدې. یو زنانه وه خادمه وینځه وه هغې ته یې 100 روپۍ ورکړې وی بازار ته به لاړ شي په بازار کې فلانې مدرسه ده هغې کې فلانې نوم یو شخص دی هغه ته به ووایي چې سلمان پلار په زولنو تړلی دی خو که کله تاسو شام ته تلئ ما ته بیا لږ د شپې نه اطلاع راکئ چې زما دا زولنې ماتول هم سخت کار دی چې تکلیف وکم دا زولنې بیا ماتې کم درو تښتېږم. سلمان وایي هغه شپې رالې چې نصرانیانو شام ته قافله برابره کړه وایي ما پسې اطلاع راله چې سلمان که ځې نو ځان راورسوه. حضرت سلمان فارسی په خپل کوشش سره زولنې ماتئ
د دواړو لاسونو زولنې ماتې کړې او د خپو په زولنو کې د یوې خپې زولنې ماته کړه او په دوی مخپه کې زنځیر پروت دی او د فارس د بازارونو نه هغې بازار ته په منډه راغې کم کې چې د نصرانیانو مدرسه وه او د هغې قافلې سره ملګری شه. سلمان فارسی د امام الانبیا په مینه کې د وطن نه مسافر شه، شام ته لاړ. شام ته چې ورسېد یو شیخ د نصرانیانو سره شه. سلمان فارسی قصه کوي چې خلکو کې ډېر معروف ښکارېده چې دا به بزرګ ولی وي خو ډېر بیکاره انسانو، ډېر خراب سړی وي. خلکو ور باندې ښه ګمان کو، خدای خپله وی د شریعت ډېر خلاف. څه ډېر کلونه مې وایي ور سره تېر کړل، هغه ته مرګ راغی. سلمان فارسی خو د 280 کالو عمر لري، پیران یې مړه کېږي او دی ژوندی دی. وی چې هغه ته مرګ راغی، ما ورته وویل چې ما ته لږ وصیت وکړه، ستا نه بعد به زه چېرته ځم. راته ویل چې ته به نصیبین خاریې ته لاړ شي. د نصیبین په خاریه کې فلان نومي یو پیر صاحب دی، هغه نه به بیعت وکړې او د هغه نه به د شریعت احکام زده کړې. سلمان فارسی وایي هغه مړ شه او بیا رالم نصیبین خاریې ته، هغه شیخ سره شم. خدای وایي چې زه ګرځېدلی یم، ما دومره نیک انسان چېرته نه و لیدلی. ډېر لوی بزرګ انسانو، ډېر وخت مې ورسه تېر که. سلمان فارسی وایي هغه ته م زنکدن راغی. ما ورته وویل چې ستا نه بعد به چېرته ځم. ما ته یې وویل چې موصل خاریې ته به لاړ شي، د موصل په خاریه کې فلان نیک شخصیت سره به تعلق جوړ کې. حضرت سلمان هغه خپل مرشد دفن کوي، را روانېږي او د موصل په خاریه کې د یو عالم دین سره یو ځای کېږي. هغه سره ډېر عمر یې تېر کا، هغه ته م زنکدن راغی. ویستانه بعد به بیا چېرته ځم. د موصل د خاریې بزرګ شخصیت ورته وایي چې نور ځان مه ستړی کوه، په تمامو خاریو بلادونو کې د نصرانیت د دین فقط نوم پاتې دی، نور دین ختم شوی دی. داسې وکړه څو شپې را روانو وروستو دغه فلاني غر کې یو سړی دی، د ورځې یو کرتې ښکارېږي په کال کې. سهار را پیدا شي، ماښام ورک شي. خلک ورته بیماران راولي، په خپو باندې شل، په سترګو ړانده چې دم پې باندې واچې جوړېږي. وربشي خلک به بیماران پې دمی، خو تا هغه څه کې ته تې خپله پوښتنه وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی که نه دی پیدا. هغه شخصیت نه به تپوس وکړي. سلمان فارسی وایي هغه خپل هغه بل مرشد دریم هغه مې دفن که. رالم ګورم یو میله لګېدلې ده، په سونو زرګونو خلک راغونډي په دشته کې. چا بیماران یو قسم بیماران راوستي، چا ړانده راوستي، چا شلان راوستي دي. او بس شپه چې تېره شوه، سهار مې کتل داسې یو غرو او د غر د خوا نه یو ډېر نوراني او ښایسته شخصیت راښکاره شو. وی چې راغې سلمان فارسی قسم خوري، وی زما د رب کریم په ذات قسم وي چې یو مرزادي ړوند باندې به یې چف کړی نو مګر د هغه خدای تعالی شفا ورکړې وه. داسې نیک انسان په خپو شلان به یې چې دم کړل هغه به جوړ شو. وایي مازدیګره پورې دومره رش و چې زه ده ته نږدې مو نه رسېدم. اوس د مازدیګر او د ماښام منځ دی او دا ښایسته شخصیت واپس د غره په اړخ روان شه. دا خلک ورپسې دي او لاسونه پې باندې برکت د پاره مږي. څوک ورته وایي ما دم کا، وی په دې رش کې میزان ورسو. حضرت سلمان وایي چې دا نیک انسان مې د دې مټ نه ونیو. وی مخې راتاو که چې څه کار دی. ما ورته وویل چې زه تپوس درنه کوم د دین حنیفي سمحه او زه تپوس درنه کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک پیدا دی که نه دی؟ وی ما ته په دې شونډو کې په مسکا شه او ویل چې څه عجیبه انساني، دا خلک خو ما نه د دې پوښتنه نه کوي. بیماران را باندې دمی او د عقیدې غم نه دی وړي. تا څه ناشنا پوښتنه وکړه؟ اے سلمان که رسول الله مبارک پسې لټېږي، هغه دنیا ته ظهور کړی پیدا شوی دی. اے سلمان که د رسول الله مبارک ملاقات غواړې په شام او په عراق کې نه ملاویږي. اے سلمان ځان هغې وطن ته ورسوه کم وطن کې چې د کجورو بوټي دي، ځان هغې وطن ته ورسوه کم چې د عربو سرزمین دی. وی دا څو خبرې راته وکړې. او اے سلمان که یو شخص دې په نظر راغی او ستا ورکې پوره یقین نه و چې دا به خاتم النبیین وي که نه به وي، زه به 3 نښې درکم. یو نښه به دا وي چې وطن کې به د کجوري بوټي زیات وي، بله نښه به دا وي زکات به ورته وروړې او به وایي چې دا زکات دی. ګورې که د زکات نه خوراک وکړو نو دا به خاتم النبیین نه وي. هدیه به ورته وروړې، که هدیه یې وخوړه او ملګرو ته یې ورکړه دا به بله علامه وي د صداقت. او بله علامه به دا وي
چې د دواړو ولو په منځ کې به مهر نبوت لګېدلې وي. دا څو علامې ځان سره کا سلمان ز ځان رسوا وای هغه شخص رانه لاړو. حیران یم عربو ته لار راته معلومه نه ده د رسول الله مبارک غیبانه عاشق چې اوس به په کومه طریقه باندې ځم. حضرت سلمان قصه کوي وی چې د عربو تجاران دې میلې ته راغلي وو او ما ته خلکو ډېر کومکونه را سره کړي وو او ډېر زیات مالدار وم. وایي هغه ټولې پیسې مې را جمع کړې وې، اوښان هم را سره وو، ګډان هم را سره وو. وی د عربو تجارانو ته مې وویل چې زه به دا خپله ټوله سرمایه تاسو ته درکمه که تاسو ما د عربو سرزمین ته روغ رمټ رسوئ فقط زما د دې لارې خرچه وکئ. وایي چې څومره سرمایداري وه دا مې ټوله ورکړه ورته او لاړم. دوی سره شم خو هغه عربان هم دومره سرسخته قوم وخته وی چې مونږ هلته کله ورسېدو نو خیبر ته لاړو او په خیبر کې یو میله وه او غلامانو وینځې پکې خرڅېدې. هغه عربانو چې نوم یې د عربو خو نور ډېر ظالمانو د رسول الله مبارک عاشق یې راوسته او په یو میله کې ودرو او اعلان یې وکړه چې څوک فارسي غلام په پیسو اخلي نو مونږ یې خرڅو. سلمان فارسي د رسول الله مبارک په مینه تېنه غلام جوړ شه، په میله کې اوس خرڅېږي، د حیا نه اوس غږ نه کوي چې زه ګورې غلام نه یم، زه په فارس کې د یو سرمایهدار زوی یم که په هر دین باندې دی، زه فلحال هم یو لوی مالدار انسان یم. دوی ته مې پیسې ورکړي دي چې ما عربو ته بوځئ، اوس غږ نه کوي، حیادار انسان دی. او هغه د عربو تجارانو دی په خیبر کې په یو کس باندې خرڅ دی. وی دا کم کلی کې چې زه خرڅ شم دا کلی په یو خوړ کې پروتو. هلته به ما خلکو نه پوښتنې کولې چې تاسو په دې علاقه کې د کجورو باغونه کم ځای ډېر دي. وی یوه ورځ د دې کندې نه یو سړي د لاس نه ونیوم او داسې جګ غر غونډۍ ته یې پورته کړم او د سترګو په نظر یې راته مدینه منوره وښوده. یثرب به ورته خلکو وی وخت کې او داسې اشاره ترې راته وکړه چې هغه مخامخ دلته د کجورو باغونه ډېر زیات دي. وی ما به وی چې اما ته کم کس ویلی دي چې رسول الله مبارک به تا ته دلته ملاویږي نو کیدی شي چې دغه ځای به وي. په دې ارمان باندې وم چې کله به د غلامۍ نه خلاصېږم او کله به د امام الانبیاء علیه السلام سره ملاقات کوم. حضرت سلمان قصه کوي وایي چې د مدینې منورې د یثرب د علاقې یو سړی راغی او هغه زما د دې بادار د تره زوی و او زما بادار ته یې وویل چې دا ستا غلام مې ډېر خوښ شوی دی، دا په ما باندې را خرڅ کا. وی زه یې د مدینې منورې په یو سړي باندې خرڅ کړم. حضرت سلمان مدینې منورې ته راورسېده. هغه شپې رالې کمې شپې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته اوس را روان دی، د هجرت موقع ده. حضرت سلمان قصه کوي وی د ګرمۍ موسم دی، زه په کجورو کې بره لګیا یم او زه کجوري شکوم د خپل بادار دپاره مزدوري کومه. ګورم چې د مدینې منورې د یثرب د علاقې یو سړی زما د بادار خواته راغی، زه بره په اونه کې لګیا یم او لندې زما بادار ته د رسول الله مبارک قصه کوي چې یو مېلمه را روان دی، محمد عربي علیه السلام را روان دی. وی دا قصې ورته شروع کړي دي. یاد ساتئ معزز سامعین و حضراتو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے زبرا د کجوری په بوټي کې ناس یم مولا د پارا کجوری شلوما. لند یو شخص د مدینی منوری زما بادار او مولا تا د امام الانبیاء علیہ السلام قصه کیا. وی برم غوکی خود چې د رسول الله مبارک صفات شروع دي. زه چې کم شخص پسې د کورا را رک شویم دا لوی سفر او مسافې مې قطع کړي دي، ممکن آغا شخص سره مې ملاقات نصیب شي. حضرت سلمان فارسی وایي کله چې د امام الانبیاء علیہ السلام دا قصه مې په غوږ باندې راله، وی بر د اونینا یو حال را باندې راغی، لندې را پرېوتمه او مولا ته وړاندې شم چې تاسو څه خبرې کولې. قصه لږ ماتم بیان کیا.
عاشق رسول او ورتوي واپس خېجا تا سره د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق دی یوم المر روان دي ستاسو کار دی پاس خېج خپل مزدوریانی کوا سلمان فارسی وای بیا د کجوري بوټي ته پورته شم خلند می غوګنی ولې هغه شخص د امام الانبیاء قصې کیا وی بیا را پریوتم ما ورته تاسو څه خبره کوله ما تم لګ واقعا بیان کیا بیا بادار پچوکه وਹੀ بیا خېجی پدریم زل را ویزان می روغردو بیا می ورته تاسو سوایل بیا را ته غوسه شو ویش پتی رشوا سحر می کجوري را واخسته او د امام الانبیاء علیہ السلام دربار تر عالمه چند صحابه کرام د حلقې په شکل باندې ناس دي زرا عالم قربان دا می تاسو ته زکات راوړې ده د امام الانبیاء علیہ السلام د شان نه قربان وی یو طرف ته صحابه کرام ته وای دا زکات دی وای خلې تاسو یې خوریا ما باندې زکات حرام دی زین خرما بل اړخ ما ته ګوري او په شونډه کې مسکا کوي خان دی پویږي چې تا خو پزړه کې څه شکونه راوړي خپل شبهات واسي وای دویم ورځ رااله سلمان فارسی قصه کوي سو کجوري بیا می یوړ امام الانبیاء علیہ السلام دربار ته لاړم قربان دا می تاسو ته هدیه او ډاله او تحفه وړي دا رسول الله مبارک اول تن خپل یو کجوره پورته کړه او هغه خپل خوړه او به صحابه کرام باندې تقسیم کړلې وای بیا ما ته ګوري او شونډو کې مسکاره خان دی وای درې مورز دا زرالما حلقین اخوا حیران حیران ګورم ولاړیم چې په ست طریقه به د امام الانبیاء علیہ السلام د دواړو ولو منځ مهر نبوت ګورم پاغه خو صادر پروت دی وای د حلقین اخوا ولاړیم خو رسول الله مبارک چې ما ته وکتل په شونډو مبارکوي مسکار اعلی او د خپل صادرې د وګونه گزار کړ صادرې وګرځاو بس د پښم رالما رسول الله مبارک علیہ السلام تراته شما دواړو ولو مینس کې مور نبوت می ولیدا وی پسترګو می اوخ کې رااله شونډې می پېکې خوده خپل می کا او می جړل رسول الله مبارک د مټ نه ونیوم مخه تراته کم کې نولم اے انسانا درې مورز د چې بار بار را روانه یو کرت دي زکات وروړه په دویم ځل صدقه او هدیه وروړه او دریم ځل باندې حیران ولاړې قصرات بیان کا سلمان فارسی ټوله قصه ورته کیا چې زه د یو مجوسی بچی وما ستا په مینه مې هغه علاقم پرې خدا شام کې څه یو کال نه دوه کال نه یو سل اتیا کاله مسلسل وګرځېدم او ستاسو په تلاش کې طلب به مې کوو یا رسول الله علیک السلام بس زما د زونه ټول شبهات ختم شوي دي مد الی یدک و بایعک یا رسول الله لاس مبارک دی راوګد کې بیعت در سره کوما بس رسول الله مبارک علیہ السلام لاس ورکا د امام الانبیاء علیہ السلام په لاسونو باندې ایمان وروړه مسلمان دا واقعا مې ډېر لپاره عرض کړ چې د کم دین والا دی خو د رسول الله مبارک په مینه کې یو سل اتیا کاله سفرې کوي او شوګری تیری او پیدل مزلی کوي خو اخر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کیږي یلک نور واقعات اوره دا بحیرا راهبان عام ورخین دا واقعا نقلې خو تاسو ته دا معلومات نه چې بحیرا راهب سو کال په دې غار کې تیر کړی دی یاد ساتئ البدایه والنهایه علامه ابن کثیر دا واقعا نقلې چې بحیرا راهب په دغه غار کې د بصران می مقام علاقه کې د شام په بندر باندې یو کم څلويخ کاله شوګری کړي یو کم څلويخ کاله تیر کړي دا د نصرانیت د دین یو مولاو او په کتاب کې رساله کې د نصرانیت د دین دا واقعي لیدلې وا چې بصرانو می علاقه کې د شام په بندر باندې دا مخامخ او چونه چې ولاړه دا نو امام الانبیاء علیہ السلام باندې و چې ونی لاندې ناسته کوي دا لیدلې چرتا خپل وطن پرې خدا او د شام سرسبزه وطن علاقه پرې خدا او د شام سرحد ته راځي بصرانو می مقام ته راځي په غار کې کینی یو کم څلويخ کال انتظار تیریا هغه شپې را رسیږي چې امام الانبیاء علیہ السلام پلار غم وفات ده مور بی بی وفات شوی دا نکه وفات شوی ده تر ابو طالب په کفالت کې ده د 12 کالو په عمر ده او تر ابو طالب ورته وی چې ما سره د شام په سفر باندې لاړ شه امام الانبیاء علیہ السلام
د 12 کالو په عمر باندې د خپل تر سره د شام په سفر روانيږي. کله چې بحیرا راهب علاقې تر ورسېدله دلته د مزه جوړ دی، خلک د دیوال سوري تکې ناستل، خو امام الانبیاء علیه السلام د 12 کالو په عمر باندې هغه اوچونه لندې کې ناست ډډې والا. بحیرا راهب چې پاس پغار کې ناست دی چې مخامخ یو قتل او چې دا یو کم 40 کاله ما چاته انتظار کړی دی هغه شخصیت را تداخ کاریږي. بحیرا راهب د غار نه راکوش او لندې پوښتنه کوي چې دا قافله د کوم ځای ده؟ وی دا د مکې معظمې قریشیان دي. وی تاسو مشر نه لرئ؟ چا ورته ابو طالب په ګوته که. وی زه دعوت درته کوم که زما دعوت قبلوئ. هغوی دعوت قبول که او روټۍ ورته وکړه. کله چې روټۍ ته کېناستله د مکې معظمې خلک امام الانبیاء علیه السلام ته وی ستا عمر کم دی، ته انتظار کوه، زمونږ د سفر اسباب ساته، موږ به روټۍ ته لاړ شو، دعوت به قبول کو. خبر خو نه دی چې دا دعوت د چا د خاطره شوی دی. موږ به روټۍ وخورو او تاسو دلته انتظار کوئ. کله چې روټۍ ته کېناستل، دسترخوان ته کېناستل، بحیرا راهب چې یو خوا بل خوا وکتله، محبوب عربي علیه السلام په نظر رانغی. اے د مکې معظمې قریشیانو، کم کس د وجه نه چې ما دعوت تاسو ته کړی دی هغه کس په نظر نه راځي. هغه ورته وایي موږ پوره راغلي یو، بس یو ماشوم مو پرېښی دی. هغه ورته وایي زما د رب کریم په ذات باندې قسم وي د کم کس د وجه نه چې ما تاسو ته دعوت کړی دی محبوب عربي علیه السلام چې راغلی نه یو کس ته به ګوټ اوبه م ورنه کړم. یو کس پسې لاړه، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه اونې تناس دی ډډۍ والده د دې مټ نه ونیو، داسې ټکانې ورته ورکړه. وی راشه ستا د لاسه موږ نه روټۍ ماتل شوي دي. راغی چې کله راننوته بحیرا راهب مخې ته کېنولو. وی دا د چا زوی دی؟ ابو طالب ورته وی زما زوی دی. بحیرا راهب دومره ماهر و، وی دا کېدی نشي چې د دې انسان د دې ماشوم پلار دی ژوندی وي، دا یتیم دی. هغه ورته وی رښتیا دي ویل، خو زمونږ اصطلاح دا ده چې موږ وراره ته زوی وایو. نو بیا ورته وی چې د پلار وفات شوی دی. وی ښه زه درته سوال کوم، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا د آخر زمانه پیغمبر دی، خاتم الانبیاء دی. که دا تا شام ته پرېښوده او د شام په سرحد قدم واړولو، هلته دومره نجومیان دي که اطلاع ورته حاصله شو نو ګورې ده ته به تکلیف ورسوي. سوال درته کوم څومره اسباب د سفر دی راوړي دي تجارت، په دې ځای کې خرڅ کا، دی واپس خپل کلي ته بوځه. همغه طریقه باندې وکړله، هغه سامان په دغه میله کې خرڅ که، شام ته لانړله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل قافلې واپس مکې معظمې ته راغی. مقصد می دا دی ګوره بحیرا راهب د کم دین والا دی، خو د رسول الله مبارک په مینه باندې هغه یو کم 40 کاله په یو غار کې د امام الانبیاء علیه السلام ملاقات د پاره تېرې کړې. دا څه په خولو باندې وینا نه ده او نه دا چې تشې واورو. ما تا ته اوس دا خبره حاصله ده که نه چې امام مهدي آخر الزمان به په شام کې پیدا کېږي. څوک شته دی چې شام ته سفر کړی چې زما د امام مهدي آخر الزمان سره ملاقات وشي؟ دا ډېره ګرانه خبر ده چې تا ته پته هم نه چې رسول الله مبارک پیدا دی او که پیدا نه دی، او ته کلی پرېږدي، چمګاون پرېږدي. دا د مینې انتها ده، دا څه ناشنا عشق و کمال دی چې دی خلکو کې خدای تعالی اچولی او اخرم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه ملاقات هغوی ته خدای تعالی نصیب کړی دی. د هغه پاک ذات په مینه او په محبت باندې موږ او تاسو نن را جمع شوي یو. دغه ناسته دی خدای تعالی په خپله درګاه کې قبول او منظوره کړي زموږ او ستاسې. خداوند کریم دی د محبوب عربي علیه السلام په عاشقانو کې موږ او تاسې شمار کړي. رب ذوالجلال دی دغه پاک ذات عشق او محبت موږ ته را نصیب کړي. خداوند رب ذوالجلال دی د محبوب عربي علیه السلام شفاعت کې زموږ برخې پیدا کړي. د چا په زړه کې چې د روضې مینه ده، د حرمینو شریفینو دیدار دی، الہ موږ او تاسې ته بار بار نصیب کړي. ورځ د قیامت کې به د امام الانبیاء علیه السلام په لاسونو کې یو جنډه وي، مبارک وای انا حامل لواء الحمد یوم القیامه. زما په لاسونو کې به د قیامت په ورځ یوه جنډه وي، د ثنا جنډه ده. د هغې جنډې د لندې وایي تحته آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام. آدم علیه السلام به هم دې جنډې د لندې روان وي. الہ دې د دغې جنډې د لندې زموږ رفتار نصیب کړي. محبوب عربي علیه السلام وای دا زما دا منبر د مدینې منورې چې دی دا به د حوض کوثر په غاړه باندې پروت وي. وی زه به د دې منبر د پاسه ناست یم او د حوض کوثر 4 رکن دي،
څلور ګډونه دي او په هر ګډ باندې به یو خلیفه ولاړ وي. په یو ګډ به صدیق اکبر صاحب ولاړ وي، په بل ګډ به عمر فاروق صاحب ولاړ وي، په بل ګډ به عثمان ذوالنورین ولاړ وي او په بل ګډ باندې به حضرت علی صاحب ولاړ وي. مسند بازار د حدیثو کتاب دی، هغه دا روایت ذکر کړی دی چې دا څلور واړه به په څلورو ګډونو باندې ولاړ وي او اوبه چې امتیانو ته ورکوي نو د خدمت په شکل لا څلور واړه خلفا به یې ورکوي. په یاد ساتئ چې د چا کم یو خلیفه سره په زړه کې ورانه وه هغه نور خلفا به ترې مرور وي، د قیامت په ورځ به هغه ته اوبه ګورې نه میلاویږي. یوسف ابن اسماعیل النبهانی رحمت الله علیه کتاب لیکلی د درود شریف فضیلت متعلق، دا د مدینې منورې امامو 100 کاله وړاندې دی. وایي چې مکه معظمه کې یو شخصیتو هغه به اوبه نسکلي، معروف انسانو، سړی کلونه یې تېر کړي اوبه به یې نسکلي. وی زه ورته ورلم، ورته مې وویل چا راته ستانه حکایت کړی چې ته اوبه نسکې، څه وجه ده؟ هغه ورته وایي ما اوبه په ځان حرام کړي نه دي، اوبه یو پاک څیز دی، حرامولی نشم، خو اوبو ته مې زړه نه کېږي ځکه یې نسکم. وی ما ورته وی چې ولې یې نسکې؟ وی وجه دا وه چې زه شیعه وم، ما د حضرت علی صاحب سره ډېره مینه ساتله او د درې واړو یارانو پسې به مې خبرې کولې. وی یو شپه وده یمه، ورځ د قیامت ده، سخت تږی شوی یم او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر په غاړه په یو منبر باندې ناست دی او څلور یاران په دې ګوټونو باندې دي. وی زه خو ډېره مینه مې حضرت علی صاحب سره وه، رالم حضرت علی صاحب ته چې تږی یم اوبه راکړه. وی هغه رانه مخ واړولو، ډېر په غوسه یې راته وکتل. ما وی چې دا څه چلو شو؟ پس د شرم نه خو تږی ډېر ومه، صدیق اکبر صاحب ته لاړم، هغه م رانه مخ واړو، د نورو یارانو م رانه مخ واړو. وی چې رسول الله مبارک ته رالم، شکایت مې ورته وکړه چې ستا څلور خلفا دي یو م راته اوبه نه راکوي. وی راته ویل چې ته په مطلب باندې پوهېږې؟ ما وی نه. وی راته ویل چې په دنیا کې زما په څلورو خلفاو کې د کم یو سره م چا دشمني ساتلي نو دا ټول خلفا به د هغه نه مرور وي او ورځ د قیامت کې به هغه ته اوبه نه ورکوي. تا چې د دریو خلفاو پسې خبرې کړې دي. وی ما ورته وویل که زه توبه وباسم توبه مې قبلېږي؟ وی آو. وی رسول الله مبارک په لاسونو مې په خوب کې توبه ایستلې ده. وی چې ورلم نو حضرت علی صاحب ته چې نږدې شوم نو بیا راته اوبه راکړې. وی ما په خوب کې د حوض کوثر اوبه څکلي، هغه ورځ چې را بیدار شوی یم د شیعتوب نه مې توبه ایستلې ده، خو هغه ورځ د نن ورځ د بیا د دنیا اوبو ته زما ضرورت نه دی پیدا شوی، زه ځکه اوبه نه څکم. معززو سامعینو حضراتو، دا خلفای راشدین دا ډېر لوی اشخاص دي، د دې محبت هم د رسول الله مبارک محبت دی. الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. رسول الله مبارک وی الله الله منصوب دی، عامل مقدر دی. اتقوا الله اتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، د خدای نه ویریږئ. فی اصحابی، په حق د صحابه کرامو زما کې. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، زما نه بعد زما صحابه کرام د اعتراض نشانه مګرځوئ چې تاسو په هغوی اعتراضونه کوئ، مه کوئ دا کارونه. من احبهم فبحبي احبهم، محبوب به د جمعې په خطبه کې دا ویل چا چې زما د خلفاو او صحابو سره مینه وکړه، رسول الله مبارک وی دا مینه زما سره ده، زما په مینه د هغوی سره مینه کړې ده، خو زما یاران او صحابه دي. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، وی چا چې زما د صحابه کرامو سره بغض او عداوت وکړه، وی زما په بغض د هغوی سره عداوت کړي. څوک چې د رسول الله مبارک صحابه کرامو سره دشمنی کوي، دا دشمنی د رسول الله مبارک سره ده. علامه قرطبي په تفسیر خپل کې د دې کریمه په تفسیر کې چې لیغیظ بهم الکفار، دین ته خدای تعالی په صحابه کرامو ترقی ورکړه، علت د ترقی څو تعلیل لام باندې معلل ګرځي، لیغیظ بهم الکفار چې کفار په غوسه شي. علامه قرطبي وایي دینه پته لګي چې د صحابه کرامو دشمن کافر دی. څوک چې د صحابه کرامو باندې ترقی باندې او د هغوی په تعریف باندې خفه کېږي وی دا کافر دی. لیغیظ بهم الکفار نه استدلال کړی دی. بهرحال څلور یاران ټولو ته به په داسې عقیدت باندې عقیده ساتي چې کوم ترتیب الخلافه ده، دا د اهل سنه والجماعه عقیده ده. اول د صدیق صاحب مقام، دویم د عمر صاحب، دریم د عثمان صاحب، څلورم د حضرت علی صاحب مبارک مقام دی. دې ټولو ته په دغه ترتیب باندې عقیده او ورپسې نورو صحابه کرامو ته به عقیدت ساتي. او که په دېو کې بعضې داسې شته چې هغوی د حضرت علی صاحب په مینه کې ننوځي، بیا نورو خلفاو تنقیس نه کېږي، او بعضې د نورو په مینه کې دن نشي او د اهل بیت نبویو تنقیس نه کېږي. محبت د خاندان د رسول الله مبارک ایمان دی، ګورې دا کفر نه دی، خو هغه محبت چې د اسلام په چوکاټ کې وي. رسول الله مبارک حضرت علی صاحب ته وایي لا يحبك الا كل مؤمن تقي ولا يبغضك الا كل منافق شقي. اے علی صاحب تا سره به مینه نه کوي او چې څوک مینه در سره کوي دا به تقوادار مؤمن وي. اے علی صاحب تا سره به بغض نه کوي او چې څوک بغض در سره کوي کل منافق شقي، دا به منافق بدبخت انسان وي. نن سبا بعضې اهل حدیث هغوی ګورې د اهل بیتو دشمني راخستې ده،
د هغې خلکو نه به هم ځان ساتئ وهابیانو نه. دا سوچه خوارج دي. شامی زمونږ د مذهب فتاوه ده په 3 جلد کې په 353 صفحه باندې هغه وایي چې دا متبعي محمد ابن عبدالوهاب النجدي المسمى بالوهابيين وغير المقلدين في بلادنا وبلاد ما وراء النهر هم فرقة من الخوارج. وایي چې د محمد ابن عبدالوهاب النجدي تابعداران چې مسمى دي په وهابیانو او غیر مقلدینو باندې دا د خوارجو یوه ډله ده. دا د خوارجو یوه ډله ده. او خوارجو متعلق مصنف ابن ابي شیبه کې رسول الله مبارک فرمایي الخوارج هم کلاب جهنم، خوارج د جهنم سپی دي. او دا شان تفسیر ساوي په سورت فاطر کې 5 نمبر آیت باندې د دې کریمه په تفسیر کې چې شیطان یدعو حزبه خپل لښکر ته دعوت ورکوي. وایي خوارج او تابعداران د محمد ابن عبدالوهاب النجدي چې کم دی دا فرقه د خوارجو ده. او اولئک حزب الشیطان، دا د شیطان لښکر دی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، دی په چسپان کړی دی. ساوي تفسیر ښه خو بیروت چاپ به ګورئ د دلته د قصه خانې چاپ راوانخلئ، د هغې نه یې دا کرښې اوس ایستلي دي. ما په ترجمه کې طالبانو ته دا حواله ورکړه. یو طالب فارسي زبانو کور نه راپسې دا تفسیر راوړه سبا ته. ما ته وي چې دې کې خو دا ټکې نشته دی. چې ما وکتل رښتیا پکې نه و. بیا مې طالب خپلې مکتبې ته وخېجو. ما سره بیروتی چاپو هغه مې ورته ښکاره کړه. بیروتي چاپ کې دا ټکی شته چې د محمد ابن عبدالوهاب النجدي تابعداران خوارج دي او اولئک حزب الشیطان، دا د شیطان لښکر دی. او نن سبا چې کوم بیروت دا دلته چاپونه دي د قصه خانې عادي چاپونه کې دا ټکې نشته دی. ګورئ د برطانیې ایجنټانو کار کړی دی او دوی اوس لګیا دی تراشل په کتابونو کې کوي. د کتابونو نه ډېر زیات څیزونه نن سبا ایستلی شوي دي. دا مرقات څومره معروف کتاب دی، لیکن هغه مرقات چې پخواني موږ سره پراته دي نن مرقات کې هغه څیزونه نه میلاویږي کوم چې پخوا دي. د شاه ولی الله رحمت الله علیه کتابونو کې ډېرې زیاتې ګوتې والې شوي دي. حجت الله البالغه او وغیره کتابونه شاه ولی الله صاحب نیم په نیمه پکې دی بېدینې خلکو ګورې ګوتې والې دي. نن سبا په دې کې ګوتې والې کېږي. دا شان د علامه ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه دا فتاوا نوازل د دې په اول جلد 1 صفحه باندې د حیلة الاسقاط متعلق د عمر فاروق صاحب واقعه نقل ده چې یو زنانه وه امینته بنت عربه نامه وه د شام په بانډر کې وفاته شوې وه. او د چې دی د 8 سفارې من مالیه الی اخره د مالیه الی عبد الذین شروع تر اخره پورې 8 سفارې دا راواخېستې. دوران قرآن یې وکړه. اخذ نوبة بعد نوبه، یو بل ته نوبت په نوبت باندې ورکړې. عمر صاحب ویل چې اجعلوا القرآن وسیلة لنجات موتاکم، قرآن کریم د مړو د نجات ذریعه وګرځوئ. نو دا علامه ابواللیث وایي فصار هذا اصلا لدوران القرآن فی حیلة الاسقاط. په دایره اسقاط کې قرآن کریم ګرځولو دپاره د عمر فاروق صاحب د عمل یو لوی دلیل وګرځېده. خو یاد ساته نن سبا په فتاوا نوازل کې دا ټکي نشته. دا یې ایستلي دا ټکي د فتاوا نوازل نه یې درته لرې کړي. اوس بس کیا ورسره فتاوا نوازل بیا نقل کړی دی. قال السیف صاحب الفتوح دا خبره کړي. صاحب الفتوح څوک دی؟ امام واقدي دی. امام واقدي یو کتاب لیکلی په نوم د فتوح الشام سره 12 د پاسه 1200 کاله مخکې لیکلی دی. ما دا فتوح الشام هم د سعودي نه راوړو ځان سره. او هغه مې چې کله د اول نه تر اخره پورې 2 جلده مطالعه که پسې هغه د زنانه واقعه پکې شته دی چې د سام په بانډر چې عمر صاحب راغی زنانه وفات او جنازه یې وکړه. خو دا ټکي ترې ایستلی شوي. اوس بس ورسره کې چې په کومه مسله کې لږ لږ دلایل یې هغې کې دی تراشل کوي تیوباسې نن سبا ګورې. نو دا خوارج دی او لوی علامې د دی د خارجیت شته دي. په پېښور کې زمونږ سره د وهابیانو یو لوی مشر دی او هغه خپل زوی ته د یزید نوم ایښی دی او ځان یې مکنا کړی دی په ابو یزید عبدالقاهر سره. تاسو وګرځېږئ په افغانستان پاکستان کې د یزید نوم والا سړی شته دی؟ خیر سوچ وکئ پې باندې. تاسو د یزید نوم والا سړی چې ته پیدا کړی دی ولې؟ کله چې د حسین رضی الله تعالی عنه سره یزید ظلم کړی د هغې نه بعد امت مسلمه کې چا د یزید نوم چاته نه دی ایښی او دا بېدینه اوس راپورته کېږي او خپل بچي ته د یزید نوم ږدي. ولې د پیغمبرانو نومونه نه و چې یې ورته ایښی وی؟ د نور اولیاء کرامو نومونه کم و چې یې ورته ایښی وی؟ چې دی په دې دومره انسانیت کې د یزید په نامې باندې عاشق دی چې خپل بچي ته د یزید نوم ږدي. او بیا د دې بېدینه ملا خو به چې ته نور زامن هم وي که نه دا نور 15 زامن به یې نوري هغه نور نومونه به لري. ځان ته ابو عبدالله نه وایي، ابو عمر نه وایي، ابو خالد نه وایي، ځان ته ابو یزید وایي. په دغه یزید باندې ځان مکنا کوي. په د دې مقصد چې دی تعصب د اهل بیتو دی. دا د اهل بیتو سره دشمني ښکاره کول دي او اهل بیتو سره چې څوک تعصب ساتي دی منافقان دي. حقیقت د ایمان دی ته نه میلاویږي. محبت د اهل بیتو شیعتوب نه دی. ګورئ شیعتوب خو د صحابه کرامو په تنقیص باندې د اهل سنت نه وتلي دي، په محبت نه دي وتلي. خلک داسې فکر کوي چې دا شیګان ځکه ګمراه دي چې دوی مینه ډېره کوي. په دې نه دي ګمراه. شیګان په دې ګمراه دي چې صدیق صاحب ته کنځل کوي، تنقیص کوي. شیګان په دې ګمراه دي چې د عمر صاحب تنقیص کوي. شیګان په دې ګمراه دي چې د عثمان صاحب تنقیص کوي.
شیګان پدې نه دي ګمراه چې اهل بیت سره ولې مینه کوي. دا شریعت د چوکاټ نه زیاتی مینه کول هغه خو بیا داسې ده چې کفر نه دی خو یو ګمراهي ده. لکه ځان په چړو باندې وهل شریعت کې نشته دی. په دې ایامو کې د 3 ورځو نه زیات په یو چا باندې غمرازي کول نشته دی، دی یې کوي. نو دا خو لا عقل بدعتي بشي، یو ګمراه یو سړی بشي. کافر خو په دې ورته نه ویل کېږي. دی ته چې علما اهل سنت په 1200 جماعتو کې 9 جماعتونو شیګانو ته علما کافر وایي. هغه کافر ورته په دې نه وایي چې ولې دې ځان په چاړه په مینه والی دی. په دې ورته وایي چې د صحابو تنقیس دې ولې کړی دی، د خلفای راشدینو د شان نه ولې منکرې. علامه سمهودي رحمت الله علیه په وفاء الوفا باخبار دار المصطفى کې دا د ابن تیمیه هم عصر دی، د امام سبوکی رحمت الله علیه شاګرد دی. علامه سمهودي د ابن قیم هم عصر دی. دا علامه سمهودي دا کتاب ولیکا د ابن تیمیه او شاګرد ابن قیم دی. هغه یو کتاب لیکلو پنوم د وفاء الوفا، پنوم د الوفا باخبار دار المصطفى سره. پاره کې د رسول الله مبارک د تبرکات او مواضع د مدینه منورې ختم کړیو. دی ور باندې خبر شو د هغه وفا د ابن قیم ابن جوزیه رد کی کتاب لیکلو پنوم د الوفاء الوفا باخبار دار المصطفى سره. پاره کې دا واقعا نقلی وای چې زید ابن سمین رضی الله تعالی عنہ او عالم دین دی. وای ز مدینه منوره کې پروزی د رسول الله مبارک کې اوما دا داسې زمانہ وا چې دلته خوارج زیات شوی. یو خارجي راغې په منبر د رسول الله مبارک باندې تقریر کوي. خوارجو غلبه وا. دا مساجد مسجد نبوي حرم شریف دا د هغه دور نه کله په شیګانو چرچ راځي، کله په دوابیانو چرچ راځي، کله په اهل سنتو چرچ راځي. دا ټیمونه دي تقسیمیږي. دا داسې دور چې په دې د خوارجو چرچ راغلی وا. په منبر د نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې تقریر کوي او په تقریر کې دا خبره وکړه چې حضرت علی سے مبارک خائن والعیاذ بالله. خوارج خدا حضرت علی سره مخالف دي، وې دې خیانتګرو. رسول الله مبارک دې تکلم امیر نه مقررولو، دته مشرین نه ور کولا، خو ویلور بی فاطمه رضی الله عنها به سفارشونه کول. ځکه چې کم دې نه دې معزول کړي او باز زینو ته لېګلې دي. دا خبره چې وکړه حضرت زید ابن سمین رضی الله تعالی عنہ وای چې زه پر روزه د رسول الله مبارک کې ومه، زما دا یو وخت نیغ نیغ درېدل چې دا څومره ګستاخ دی. د رسول الله مبارک هغه زوم او حضرت علی صاحب ته د خائن نسبت وکړه. وې د روزي مبارک نه وروتم او دی دا خلیفہ د وخت دی دا خارجي هغه ته مې داسې ګوته ونیوه چې کذبت یا عدو الله، اے د خدای دشمنه دروغ دی ویل، دروغ دی ویل. حضرت علی صاحب خائن نه دی. زید ابن سمین وای باډي ګاټان راورسېدل، وې دې ګریوان کې ونیوم، ګریوان هم را باندې وشلو او د خلیفہ مخې ته بس کې منبر سره ودرولم د مجرم په حیث چې تا د یو باچا بے ادبی کړی دا. وې ما د رسول الله مبارک روزي ته وکتل پډیر نو امیدای سره چې دا ستا په دې مسجد کې نن داسې کار ما سره کېږي او ستا د زوم بے ادبی شوی دا، ما ستا په زوم باندې غیرت کړی دی. وایي چې د رسول الله مبارک دا روزه جدا شوه وخرجت کفتن دوخمه، یو خیسته ښکلی غټ لاس را ښکاره شو د روزې مبارکې نه او دغه بادشاه ته یې دا ګوته داسې خوځوله چې کذبت یا عدو الله، کذبت یا عدو الله، ای د خدای دشمنه دروغ دی وویل، دروغ دی وویل. حضرت علی صاحب خائن نه و. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حضرت علی صاحب مبارک په تنقیس باندې خفه کیږي، ځکه د اهل بیت د رسول الله مبارک دی، د دې په مینه باندې هغه خوشحالیږي او د دې محبت د اهل بیتو دا د ایمان د کمال ذریعه ده. د صحابه کرامو محبت دا د ایمان د کمال ذریعه ده. د رسول الله مبارک محبت دا د ایمان د کمال ذریعه ده. یو واقعه بیا بل نقلی علامه سمهودي وای چې یو کرتی په مدینه منوره د شیګانو چرچراله مسجد نبوي شریف کې یو عاشق رسول دی، بس یو متوکل انسان دی. روزانه په مسجد نبوي کې ورته یو مهربان سړی پیدا شي، څه ناڅه روټۍ ورته راوړي. امتحانن په دې عاشق رسول باندې روټۍ بنده شوه. یو شواروز په لوګه تیر کا، دویمه یې تیر کا، دریم شواروز دی تنگ شو. مسجد نبوي شریف نه بار ته لاړه. علامه سمهودي په وفاء الوفا باخبار دار المصطفى کې دا واقعا نقلی وایي چې دا عاشق رسول بار ته ووته. اوس حیران دی چې دلته خو شیګان ډېر شوي دي، چېرته د شیه روټۍ ونه خورمه. سوچ وکړه داسې وکړه اعلان کوه چې ما ته به د صدیق صاحب په مینه څوک روټۍ راکړي. که شیه سړی اسم د صدیق صاحب په مینه خو روټۍ نه راکوي. په کوڅو د مدینې منورې کې روان دی چې د صدیق صاحب په مینه به څوک روټۍ راکړي. یو شیه ورته ډېر غوسه دی، هغه ورته وایي زه به روټۍ درکم. په چلې کور ته بوته، دروازې پسې بندې کړې، په څو نفرو یې د عاشق رسول وتړه، چاړۍ را واخېسته او دا ژبه یې ورنه دې بیخ کې کټ کړه او دته یې په لاس کې ورکړه چې ها واخله دا ستا د صدیق صاحب په مینه باندې تحفه وډالۍ ده. د مدینې منورې د عاشق رسول ژبه کټ شوې، په ژړا فریاد د شیه د کور نه راووته او د رسول الله مبارک روضې په اړخ باندې راغی
او د روضې په خوا کې دردونه د لاسه جاړي او په آخر کې دی پر کالی کې خوب چپه ور باندې رااله. دې قصه کوي خوب ګورم همدا مسجد نبوي شریف دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی. صدیق اکبر سے ور سره دی، بل اړخ کې عمر فاروق سے ور سره دی او وای زما غ کټ شوی جبا د رسول الله مبارک په لاسونو کې دا او ما ته خان دی او زما په مخ کې هغه صدیق صاحب ته زما کټ شوی جبا ورکړه. ورته وی چې اے صدیق ستا په مینه باندې یو شی زما د عاشق نه جبا کټ کړی دا، ته نشي کولای چې دې جبې شفا ورکې د خدای تعالی په اذن باندې. وی صدیق اکبر صاحب دا زما ژبه ته واخیسته او زما د ژبې سره ملو کړه او لاړې ورنه تو کړې سالفاظ یې پې چوف کړل. وی چې د خوبه راپاڅېدم زما ژبه روغه رمټه واپس جوړه شوې وه. علامه سمهودي په وفا والوفا باخبار دار المصطفی کې معتمد شخصیت دی. هغه چې کوم دی دا واقعا نقلی د خپل دور وایي یو کال تیر شو، یو کال بعد بیا را باندې مدینه منوره کې روټۍ بنده شوه. 3 روزه بعد بیا ووتم چغې وام د صدیق صاحب په مینه به څوک روټۍ راکړي. بیا د شیګانو چړچر یو سړی راغی وی زه به دې بوځم یریږم چې چېرته بیا رانه ژبه کټ نه کړي، خو زه زړه کې په دې اطمینان باندې یم که دنه کټې کړي نو صدیق صاحب خو بیا شته که نه هغه ځل باندې چې دا روحاني مدد یې راسه کړی بیا به وکړي. وی ورسره لاړم چې لاړم ډارې کې همغه کور ته بوتلم کم کور ته چې تېر ځل به ولې وم خو ډېر ویرېدم. وی همغه کوټه ده خو داسې پرده پکې ځوړنده دې خوا ښایسته د روټۍ انتظام دی. روټۍ مې وخوړه. ما ورته وي ته څوک یې دې کور کې خو ما نه پروس کال چا ژبه ګډ کړې وه. وی دا سړی په ژړا شه او دا پرده یې داسې اوچته کړه. هغې اړخ ته مې چې وکتل نو یو خنزیر چې دی په موږي باندې تړلی شوی و خنزیر. وی ما ته یې وویل چې دا وګوره دا زما پلار دی دا شیو او کله چې پروس کال ستا نه د ژبه کټ کړې ده په همغه شپه باندې د ده نه خنزیر جوړ شوی دی او ته مې دې لپاره تا پسې خو ما ډېر زیات تلاش کړی و چې زه به دا بیا چېرته پیدا کوم چې ده نه لږه دعا وغواړم که زما دا پلار چېرته ښه شي. نو ته مې دې لپاره راوستی چې زما پلار دی کار څومره بېعزتي ستا کړي دی معاف کا. هغه عاشق رسول دا قصه خپله بیا خلکو ته بیانوي. بیا واپس تې نه چې کوم نه دی راووته. معززو سامعینو حضرات ورونو مقصد مې دا دی چې دا محفل د اهتمام د شان مصطفی متعلق دی. خداوند کریم دی زمونږ او ستاسو په زړونو کې د رسول الله مبارک تعظیم او ادب پیدا کړي. الہ العالمین دی د هغه صحابه کرام د هغه خلفا راشدین او د هغه مبارک اهل بیت او هر هغه څوک چې د هغې پاک ذات سره تعلق او وابستګي ده الہ دې د هغې ټولو مونږ خادمان جوړ کړي. خداوند کریم دې د هغې د بغض او عداوت نه مونږ او تاسې وساتي. رب ذوالجلال دې د اهل سنه والجماع پر یو ښکلې مستقیمه لار باندې استقامت راکړي. دا دوه یا جماعتونه چې کلهم فی النار الا واحده ده که په هر نوم باندې یادېږي رب ذوالجلال دې مونږ تاسې په خپل حفظ امان کې دې جماعتونو نه وساتي. وما علی الا